بہرحال ما عرض دا کو کہ دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت دا فتوحات او دا اسلامی مملکت وسعت چو پدے بانے یہود عیسائی او منافقین چو دا دیر سخت پریشان اغی مشورہ اکڑا اور دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلاف یور زبردست پروپیگنڈا چلولا نو دا یہود و دا عیسائیانو اور دا منافقین خو دا مشورے مطابق دا پروپیگنڈا وا بعض نوجوان طبقہ نوجوان اکثر دو کی دا دی ذہنون پختنی کچوی بعض نوجوانان مسلمانان چیو اگا دا دغه پروپیگنڈ شکار شو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلاف یو پروپیگنڈ شروع شولا بالآخر دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا قصر خلافت محاصرہ اکڑلا تینا گیر چاپے رشو صحابہ کرام پا دغه دور کې تلی دی دا حج دا پارا او دغه موقع نه اغي فیده واغشتا محاصره اکړه د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا کور او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باندې حمله کوله چې قتل یې کی بعض صحابه کرام راغلو حضرت علی کرم اللہ وجہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا راغلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے درخواست کو چھ حضرت تا منگتا اجازت راکا چھ منگا دی سر جنگ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورطاو فرمائل چھے کہ زما مرگ دلتا مقدر بھی پا دے حالاتو کے زما مرگ دراشی خودد اخبر محبوب محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا مدینے وین دا خلق پا وینو باندے رنگکول نغوارا اور تاسو ترہ دے خبر اجازت زندر کوما حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اولگی و تند پا حالت کے دے حضرت علی کرم اللہ وجہو بیارا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے سوالو کچھ لار رہا تو خیسو جناب رسول اللہ علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل علی زمارورا ستادرات لو نلکون دمخ کے دا غنود کے حالتو غنود کی حالت دا سویچ نسڑے پورا بخوی نپورا ادوی پرکالی ورطعام توربانی منگوائیو اے علی جناب رسول اللہ علیہ السلام پا دغا حالت کے ما تخکارا شلو او مات جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائل عثمانا دولار دی چکملار دے خوخبی حق اختیار کا یو لار دادا چکت غوارن مات اجازت راکا چزا اللہ تبت دعاو کما او دا مخالفین او محاصر کا ان کے استاد قتل طلبگار پس مکبان وردن نشی یا صورت خدا دے چزا بد دعاو کم دیتا اے عثمانہ دویم صورت دادی دویم صورت دا دے کدا نغواڑی نو صبر بکے
او د صبر چې کومه نتیجه ده الله رب العزت بدرتا غدر کوي حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي حضرت بیا تاسو جناب رسول الله صلوات و سلام تس جواب ورکو فیصلم سوکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکو چې حضور پروا نشته دې زب صبر کوما د صبر لار اختیار وږي صبر وکړو جناب رسول الله علیہ السلام ورته فرمایل حضرت عثمان تا د عثمان رضی الله تعالی عنہ روجدا ورته وی حضرت عثمان چې صبر کول غواړي عن قریب بقتل شي شهادت بدر ته ملو شي اور جب زما په دسترخوان باندې عالم برزخ کې راځي ما سره بماته ما سره وروجه حضرت علی کرم الله تعالی وجهه ته دغه جواب ورکو وی ما رسول الله علیہ السلام تو ویلې چې زب صبر کوما زب صبر نکار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دغه محاصری کول والا تا داخلی خطبی پتور بانے پچت بانے ادرے دوستو الفاظ ویلے وی خلق پختر در نکوما ما خو پیجنے کنا دا آغا انسان یما چھ جناب رسول اللہ علیہ السلام دا صحابہ پا مجلس کے زما بارک فرمائے لیو چھ اے زما صحابہ کدزمکے پا فرش بانی تلو راتلو والا جنتی کا تل غواڑے نو دے عثمان تو گورے گرزی دل کی جنتی کا گورے نو عثمان تو گورے زما بارک دا اللہ پیغمبر تا فرمائے لیو اوے خلقو دابم در تپتائی چھ جناب رسول اللہ علیہ السلام کور تشریف فرماؤ زملاقات لٹلما مانا مخ کے ابو بکر تلیو دا اللہ پیغمبر ڈٹا لگولیوا دا اللہ دا پیغمبر دا پتن دا کنڈے مبارک اخکارا کے دلیلاند دا کنڈونا لنگ اغسط دے ابو بکر ورغی اجازت اغسطو رسول اللہ علیہ السلام اغا حالت کے دے عمر ورغی اجازت اغسطو رسول اللہ علیہ السلام اغا حالت کے دے وچکل رسول اللہ علیہ السلام تا دا اویلی شو چے عثمان دراتلو اجازت گواری دا اللہ پیغمبر کی ناستو او دا اللہ پیغمبر زان برابر کو کم اخفا مبارکہ چخکارا کے دل اغی پٹکلا حضرت عثمان راغی ملاقات شو خبر شو حضرت عثمان املاڑو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختنا اکڑا اے دا اللہ محبوبہ زما پلار ابو بکر راغی تاسو پخپل حالت بانوے عمر راغی پخپل حالت بانوے وچے کل عثمان راغی تاسو خپل حالت ہے ات بدل کلو زانم برابر کنو عثمان تم اجازت ورکو وی اے خلق در تخپت دا چھ رسول اللہ علیہ السلام عائشہ تدا جواب ورکڑے ہو چھ اے عائشہ زدزمک پا فرش دا غچان حیا ولو نکما چھ کم انسان ندا اللہ رب العزت دا عرش گیر چاپیر فرشتے حیا کئی او اے خلقو دام در تپت دا چھ کم کوئی پا مدینہ منورہ کے بیر رومو مسلمانان تا تکلیفو ما دا اللہ دا پیغمبر پا خواہش بانے واغشتو نن تاسو دا آغا کوئی پا ما بانے بند کری دی چھ کم کوئی ما پا خپلو پیسو بانے دا مسلمانانو
د خیر د پاره د حضور په خواهش باندې اغشتو اخر تاسو زما قتل د پاره ولې راغلی یې ولې ما وجنه څه چل شوی دی قتل خو یا د دې وجنه څوک چې چا قتل کړی وي بدل کې قتل شي قتل یا د دې وجنه کیږي چې څوک خپل دین پرېږدي مرتد شي د ارتداد د وجنه دې کیږي قتل یا د دې وجنه کیږي چې چا زنا کړی وي او هغه سنگسار شي او قتل شي نو ما خو په دې ګناهونو کې یو ګناه هم نه ده کړی ورته وی عثمانه مونږ به دې پرېږدو بالکل به دې پرېږدو خلافت مونږ ته حواله کړه حکومت مونږ ته حواله کړه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے خلق زما دے پا خدای قسم وی کہ زما دا بدن دا اندامون ٹوٹی ٹوٹی شی زما وینتوی شی وچے ما تا کم شی دا اللہ پیغمبر او اللہ راس پارل دے ہچر بماغ منافقانو تا یہود و عیسائیانو تا نسبار ما ہچر بماغ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی شام تراشا ورتوی معاویہ چه شام تدرشم دا مرگ ناو میں بچ کے آغا ورتو فرمائل وی حضرت دا مرگ نخصوک بچ کی گی نا چه کم دیوی را بشی وی چه دا زم شام تا او زما مرگ کا پا شام کے مقدر وی او شام کے تزما دا مرگ ما بچکول نشے نو بیا زه د خپل مرګ د خپل پیغمبر په خار مدینه منوره کې ولې نه راولم مدینه کې د قتل شم او مدینه کې د زما وینه توی شي بهرحال زما ورونو د جمعې ورځ وه د ذوالحجې د میاشتې اتلسم تاریخ دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کپڑے بدلې کړي دي تیاری د شهادت د پاره بالکل کړی دی دا قرآن حکیم نسخه راواغشتا دا قرآن حکیم تلاوت شروع کو فاتحین شروع کرا او چه حضرت عثمان دغی آیت کریمت اور رسید کم آیت کریمت چه لگا حصہ مخ کے ماولوستا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے دغا وقت کے پسر گزارو شو وین بہیدل شروع شو دا قرآن پا صفحات بانے او پا دغا آیت بانے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین تویشوے دا قرآن پانے دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا وینو بانے رنگ شلے پل ذان شہادت لورکو وین یتویک لے خود یہودو دا عیسائیانو دا منافقینو اغا سازش چیو اغا کامیاب نکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين